बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमेरिका वाइलेला तकरीबन दशवन पात्रे कुला में अमेरिका ली तेरकड़ी दी दल्ता माए फिसिद दिगी जाई ना करे दगे जाई सरा में याओ ताल्लुक ताई दगे ओला सुनो दगे कली में उबस करिए दी दगे वतन में डोडाई खोड़ल यदा आओ दखपल कली पशान हमदा अमेरिका लाई او एक बार इलाके रहता हमारी स्टूडेंट को जो जुमे पोरे पकड़ना कमर तलाड़ो कला बल जाई तलाड़ो खुदाई दे तासुरत आबाद लरी देर द्राना देर इज्जतमंद स्वानान उस पिनगिरी जदल तवीनमा देर द्राने पुराने खालक याई खुदाई दे दागा पख्तूनवाली او دا د مسلمانې جذبه چې په غم او درد کې په مشکل وخت کې د بل ورور سره یو مسلمان انشاءالله جذبه قایمه شي زما زړه ته ډېر ګران ولسه ګیلمنه یو دردېدلی ژوند تېر کړ ګیلمن یو ګیلمن ژوند تېر کړ ګیلمن یې څو ځله په جیلونو وکتلو نه شومه دا جیلونو والا نه دی بیا یې په میرانشاه کیمپ کې 8 میاشتې وساتلو اوس زما سپینګیرو اوس یې هم په جسم هغه نشانات پراته دي چې دوی هلته په سپو خوړلی و 8 میاشتې کرنټونه ورکول د دغې ظلم جبر په وړاندې مبارزه کوله شهادت یې قبول کړو خو سر یې ټیټ نه کړو دا یو رښتینی مسلمان دا یو رښتینی پښتون نشانه ده د کرک ولسه بیا یې جنګ را روان کړی دی هغه کرک چې د امن په نام یادېدو هغه کرک چې د لرې لرې سیمو نه خلک تعلیم ته ورته راځي دلته میټرک تقریبا وزیرستان نه واخله تر کورمې کوهاټ پوره د ټولو ولسونو خدمت کېږي دلته نن هغه کارک ته د بدامنۍ وریځې راوستې شوي دا خاوره ته یې یو منصوبې جوړې کړې دي خو زه یو وعده در سره کوم ای ولسونو په خپله خاوره به جنګ نه منو که چا درته ویل چې دهشتګردي هغه او دغه او دغه ما به راغواړئ ټول ثبوتونه را سره موجود دي چې HQ یې پالیسۍ جوړې کړي دي محترم موږ دې ته وایو چې دا ستا شهریان دي ولې د ظلم پالیسۍ ورته جوړوي ولې د جبر پالیسۍ جوړوي په ډالر د خېټه مړه نه شوه په ډالر د خوله مړه نه شوه 20 کاله د پښتنو په وینو وخوړل لا ته موړ نه یې په دې خاوره باندې که په هر شکل کې ولسونه وژل کېږي که په وردي دي که بغیر وردي دي مور یې پښتنه ده د دغې وطن خلک دي موږ ټول ورسره ځورېږو نو نور موږ جنګ نه غواړو خو دا جنګ ته څنګه ورکولی شي دا جنګ ته په اتفاق ورکولی شي ته د نفاق شکار یې ته وایې هغه ملا دی هغه امید دی هغه د پلانکي ګوند دی هغه د پلانکي پارټۍ دی هېڅ نشته زموږ ټول د یو وطن خلک یو که ملا دی که امید دی که د کومې پارټۍ دی که دکاندار دی که د ریډۍ والا دی دایمه که چا شهید که زما د وطن یوه مور پسې لیونې کېږي دا زموږ د وطن خلک دي دا موږ ټول خپل خلک یو دشمن کله هم په تا کې تفریق نه دی کړی په تا کې فرق نه دی کړی
چې ته کوم ګوند یې یو ګوند راته وښایې چې هغې خلک یې نه دي شهیدان کړي یو علاقه راته وښایې چې هغې خلک یې نه دي شهیدان کړي یو طبقه راته وښایې چې د هغې طبقې خلک نه دي شهیدان شوي په تا کې دا فرق نه کړي دا ستا لیونتوب دی چې دلته د یو بل سره صدق نفرت ساتي نور نفرتونه ختم دا ولسونه یا ولس یو په دې کې مونږ یو بل په څنګل نه شو ولی سره نن زه کیسه درته کومه دا داسې نه ټول ولسونه راوتلي وو خو نن د نن ورځ به یقینا تر ټولو زیات ولس د کرک راوتلی نن کرک د انقلاب په موټ کې دی نن د کرکستانان په دغې ځای ماته نارې وهي چې کوم اعلان کوې راته یې ویې که بیا د کرک ولسونو په تاسو زموږ دا سرونه قربان دي هر کله مو چې ضرورت شو موږ په دلته راځو سبا 4 بجې د ګیلمن جنازه ده دا یو ورور دی ستاسو په شان دا سپینګیري دا ځوانان دا علما دا ډاکټران دا د کالج دا د مدرسې خلک یې ولیدل چې په غم کې زما سره ولاړ دی خدای دې تاسو ته اجر درکړي دغه مو غم هېر یو مسلمان د یو پښتون ورور سره مو په داسې وخت غمرازي وکړه چې دلته یې ضرورت و ډېر دروند غم و نن به ټول پښتون وطن ستاسو دا غونډې ویني او ټول به یو ډاډ یو فخر خو به کوي چې د نور پښتانه په شان د کرک ولسونه تر ټولو زیات په دې ننګ او په دې غیرت کې موجود وو ډېره مننه د پردو په کې زه به بیا خپله مننه نه کېږي زما وینه زما په ژبه زما په تاریخ شریک ولسه خدای د تاسو آباد لري زما سره الفاظ ختم دي د کرک ولس داسې مېړانه کړې ده ما ولیده په خپلو سترګو داسې ننګ یې وکړه زه یو خبره کوم په تا کې چې د وطن د یو مظلوم ننګ غیرت نه وای څوک دلته راتللی په یو په زړه کې یو فکر دی د مظلومیت باندې د ننګ او غیرت کولو هغې راوستلی یئ ننګیالي خلک یئ غیرتي خلک یئ عزتمن خلک یئ درانه خلک یئ انقلاب تږي یو درانه خلک یئ یو مظلوم ته مو په ډېر درنه سترګه کتلي دي خدای دې تاسو آباد لري سبا 4 بجې به یو وسیمه جنازه د یو وسیم د وطن د یو بلبل چې د خپل وطن ترانې ویلا کوله ډېره مننه کوم